الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عزتمندو من مخکې دا خبره کړې وه چې ډېر نیکان انسانان د الله اولیاء، د الله پیغمبران، د الله دوستان په دنیا کې داسې تیر شوي دي چې هغوی ته الله واک او قدرت ورکړی و، لیکن هغوی د خپل واک او خپل د الله ورکړی شوی صلاحیت د انصاف د حاکم کولو دپاره، د ظلم د ختمولو دپاره، د مظلوم د مدد دپاره، د انسانیت د خیرخواهۍ دپاره، په دنیا کې د کامیابی او د خیر خورولو دپاره هغوی د خپل صلاحیت استعمال کړ، لکه موسی علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام او دارنګې ذوالقرنین رحمت الله علیه. لیکن دجال د هغه شخصیت نوم دی چې هغه به د الله ورکړل شوي صلاحیتونه چې کوم الله ورته ورکړي دي د امتحان او د ازمایښت دپاره، دا به د انسانانو د خیرخواهۍ دپاره نه بلکې دا به دې دپاره استعمالوي چې څنګه په دنیا کې شر خور کړي، څنګه په دنیا کې فساد خور کړي، څنګه په دنیا کې د انسانیت او د انسانیت د نسل د ختمولو پلانونه او منصوبې جوړ کړي، څنګه په دنیا کې د دنیا والا خلق دا د الله نه بغاوت کوونکي جوړ کړي، خپله به هم د الله نه باغي جوړیږي او نور خلق به هم د الله نه بغاوت کوونکي جوړوي او د دوکې او د فریب دپاره به خپل صلاحیتونه استعمالوي. د دې وجې نه دجال په داسې زمانه کې راځي چې دا زمانه به د دجل د دوکې او د فریب زمانه وي، ځکه د دجال په نوم کې هم دا معنا شته، د فریب او د دوکې. دا وخت کې به میډیا دا به د دوکې نه ډک شي، ژورنالیزم به د دوکې نه ډک وي، سیاست به د دوکې نه ډک وي، تجارت به د دوکې نه ډک وي، ډیپلوماسي به د دوکې نه ډک وي، نړیوالې اړیکې، بین الاقوامي تعلقات دا به د دوکې نه ډک وي، فرد د فرد سره اړیکې دا به د دوکې نه ډک وي. خلاصه دا چې اجتماعي ژوند او انفرادي ژوند دا به ټول د دوکې شي. داسې وخت کې به دجال راځي او دا دجال به یو عجیب او غریب دا خپل ورکړل شوی صلاحیت د شیطاني منصوبې او د شیطاني پلان لپاره استعمالوي.